سانسور فرانسوي او لاتینه کلمه ده، خو سانسور اوس په ګڼو ژبو او من جمله پښتو کې د هغو کتابونو، فلمونو یا نورو هغو اثارو د خپرېدو د مخنیوي په معنا استعمالیږي چې ادعا کیږي ټولنې یا هیواد ته تاوان پېښوي. افلاطون ویلي و چې میندې باید ماشومانو ته هغه کیسې ونه کړي چې ماشوم ته تاوان رسوي. دا په حقیقت کې د سانسور د پلویتوب یوه نظریه بللی شو. موږ تر ننه پورې په هر ملک کې د سانسور د ګټې او تاوان په اړه او په دې باره کې چې څه باید سانسور شي او څه نشي مختلف نظرونه اورېدی شو. استاد نجیب منلی د سانسور په اړه خبرې کړي چې لومړی بحث یې همدا اوس خپریږي. استاد نجیب منلی، کوم شي ته چې نن سبا سانسور وایو، په یو شکل سره خو همیشه د بشر په کلچر کې، په فرهنګ کې، په ټولنه کې موجود و. حتی هغه 2.5 کاله پخوا چې سقراط محکمې ته راکشاوه، خو بس جنجال په همدې و چې دغه خبرې ته مه کوه په شهر کې، دا بدې دي او ده کولې، او آخر سړی اعدام سو پکې. یعنی دا د ځینو نظریاتو، د ځینو عقایدو د خپراوي مخنیوی کوي. دا خو همیشه و، خو داسې معلومیږي چې له د مطبعې وروسته، له د چاپ وروسته د سانسور کلمې خاص اهمیت پیدا کړی دی. زه نه پوهېږم دا سره ارتباط لري نه لري. دغه سانسور چې نن سبا کوم شي ته وایو، دغه له کوم وخت سره تعلق لري؟ لکه څنګه چې تاسو ویل، د سانسور مفهوم ډېر پخوانی مفهوم دی. د سانسور کلمه یا زمونږ په فرهنګ کې د احتساب کلمه، دا دواړه د شمیرلو نه اخیستل شوي دي. یعنی هغه څوک چې د قدرت خاوندان دي، هغوی باید په ټولنه کې د هر څه څومره والی ځان ته معلوم کړي. د دې په خاطر هغوی یو تعداد کسان په دې ګماري چې د ټولنې د فکري نظام د ثبات لپاره هغه څوک چې دغه فکري نظام ته ضرر رسوي، هغوی را پیدا کړي او له صحنې یې وباسي. استاد منلی، نو د محتسب او د سانسور کوونکي فرق به دا کو چې محتسب ممکن په یو پراخه ساحه کې، احتساب ممکن مالی اړخ هم ولري، یا هغه محتسب خصوصا له دینی چارو سره سروکار لري. زموږ په ټولنه کې، زموږ په هغه ادبیاتو کې، لیکن سانسور چې تاسو وایست، هغه صرف هغه په غرب کې چې سانسور ورته وایي، غربي کلمه ده، هغه صرف د فکر له احتساب سره سروکار لري؟ نه، په تاریخي لحاظ د غرب سانسور همدغه په اول کې مذهبي مسایل دي، اخلاقی مسایل دي. تاسو د سقراط خبره وکړه چې سقراط په دې باندې د زارو د پیالې غړپل ته مجبور شو چې هغه ویل کېدل چې د ځوانانو اخلاق خرابوي. په خپل د سانسور کلمه په روم کې پیدا شوې ده. د روم د امپراتورۍ په وخت کې د لومړي ځل لپاره یو دولتي مقام ایجاد شو چې هغه د محتسب مقام و، او د هغوی وظیفه دا وه چې په ټولنه کې وګرځي او هر هغه څه چې د ټولنې د اخلاقو د خرابولو باعث ګرځي د هغې مخنیوی وکړي. نو همدغه زموږ د احتساب مسله ده. بیا کله چې عیسوي مذهب وده وکړله، نو دلته طبعا عیسویت ډېر زیات په اخلاقو باندې ولاړ دی، او هغوی هم د هغو افکارو چې ګمراه کوونکي افکار ګڼل کېدل یا مقدساتو ته توهین ګڼل کېدل، دې باید مخه نیولې وي. او په دې اساس باندې نو هغوی هم د سانسور ډېر زیات فعالیت درلوده. حتی هغه کتابونه چې راهبانو به په خپلو مذهبي مراکزو کې تکثیرول، هغه به هم د کلیسا د مشرانو د خوا کتل کېدل، او پس د هغې چې د هغوی اجازه به یې واخیستله، د تکثیر حق به یې پیدا کاوه. انګزیسیون د عقایدو تفتیش خو ډېره مشهوره اصطلاح ده د اروپا په تاریخ کې. آیا هغه له دې نه فرق لري؟ هغه د دې نه فرق لري ځکه چې هغه په د تاریخ په یوه خاصه مقطع کې ایجاد شو، او هغوی د پوښتنې د لارې د خلکو عقاید ځان ته معلومول او منحرف عقاید یې محکومول. په دې معنی چې د انکویزیشن په دوره کې هغه څوک چې د کلیسا د خوا ګمارل شوي وو، هغوی په ټولو وسایلو د نورو خلکو افکار کشفول، او پس د هغې نه که هغه افکار به بیان شوي که به نو بیان شوي، هغه ته به اجازه ورکوله. د سانسور مفهوم د کړو اعمالو سره تړلی دی. یو چا باید یو څه کړي چې پس د هغې نه هغه نه حساب وغوښتل شي یا هغه ته جزا ورکړل شي. نو دلته د منځنیو پیړیو کې د کلیسا په دوران کې سانسور علاوه له لیکلو آثارو له کړیو عملونو سره هم تعلق درلود؟ له کړیو عملونو سره هم تعلق درلود. په 14مه پیړۍ کې
کله چې نوی افکار را پیدا شول او د رنسانس د دورې پیل و، نو په دغه وخت کې یو څه فکری ازادي پیدا شوله. په دغه فکری ازادي کې اوله ازادي هنرمندانو واخستله، نقاشانو واخستله. عمده ټکی پکې دا و چې په دغه وخت کې د انسانانو، د لوڅو انسانانو انځورول رواج شول. لکه د 2.5 زره کاله پخوا غوندې دلته بیا هم د لوڅو انسانانو انځورول رواج شول. او کله به چې پاپ د کلیسا یا د یو معبد د تزیین لپاره کوم هنرمند ته وویل چې انځور وباسه، نو هغه کېدای شول چې ډېر انځورونه لوڅ وباسي. ډېره مشهوره کیسه د میکلانجلو ده چې د 16 معبد د چت د تزیین کار ورکړ شو او دا کار یوازې وکړ. کله چې پاپ راغی ولیدل چې اکثره کسان چې په دې کې انځور شوي دي، که هغه پیغمبران دي او کولیان دي، لوڅ انځور شوي دي. نو د میکلانجلو نه پوښتنه وکړه چې ته نه شرمېدلې چې دا دې داسې کول؟ او هغه ورته ویل چې خدای چې په هغومره عظمت دغه موجودات په دې شکل خلق کول، نو زه یې ولې په انځورولو وشرمېږم. مګر سره له دې هم په دغه وخت کې که هغه چا چې د آثارو فرمایش ورکړی و، که د داسې شرایطو سره به مخامخ شول، نو بیا به نور شاګردان هنرمندان دې ته ګمارل چې د استادانو په کار باندې د پاسه یو بل څه رسم کی. د شرمګاه د پټولو لپاره به یې په د تاک پاڼې رسمولي، یا به یو ټوټه د هغه د بدن نه تاووله. دغه کار هم د سانسور یوه ډیره مهمه بیلګه ده. استاد منله، دغه قصه چې تاسو کوي دا خو له هغه زمانې سره تعلق لري، له 400 کاله پخوا سره چې مطبعه هم اختراع شوې ده. آیا داسې ویلی شو چې مطبعه راغله او بیا نو دغه ازادي ډېرې شوې او نقاشانو هم داسې ازادي پیدا کړه؟ دا البته د مطبعې نه مخکې خبره ده، مګر کله چې مطبعه رامنځته شوله، نو هلته د آثارو د خپرېدلو د کنټرول ضرورت لا زیات شو. او د دې په خاطر په حکومتونو کې او په کلیساو کې د دې لپاره مشخص کسانو ګمارل شول چې د کتاب د خپرولو او چاپولو او د پاڼو د خپرولو او د چاپولو پروسه وڅاري. په 1540 کال کې د انګلستان پاچا اتم هنري د ټولو چاپ شوو آثارو لپاره د مکلفیت وټاکه چې د خپرېدو نه مخکې باید د خاص مشاورین هغه وګوري او د هغوی اجازه واخلي. همدغسې په فرانسه کې کله چې یو وخت کې ځینې شعارونه، ځینې خبرپاڼې په دیوالونو باندې ولګېدلې، نو پاچا هم دې ته متوجه شو او په 1540 کال کې د چاپ او د خپرولو په پروسه باندې بندیزونه ولګول. نو دا د اروپایي هیوادونو کې د مطبوعاتي سانسور د پیل ټکی دي چې له 14 میلادي پیړۍ پیل کیږي. چې له 14 میلادي پیړۍ نه پیل کیږي. په دغه دوره کې حکومتي مقامات آثار څاري، مخکې له چاپ نه هغه یا مخکې له خپرېدو نه هغه کنټرولوي او پس له هغې د کنټرولولو اجازه ورکوي. د دې دپاره اجازه ورکړل شي په کتاب باندې یا په اثر باندې د پاچا ټاپه لګول کیږي چې دې ته پاټنټ وایي. او همدغه پاټنټ له یوې خوا د اثر یا د اثر د پنځونکي ازادي سلبوي، مګر له بلې خوا د هغه ملکیت په دغه اثر باندې تضمینوي. هغه چا چې د پاچا پاټنټ یې اخیستی دی ډېر ښه سند لري چې د اثر د ده دی، نو په دې خاطر دا د ذهني ملکیتونو د شروع ټکی هم دی. یا دا نن سبا چې ورته په کتابونو باندې وایو کاپي رایټ، تالیف حق. د تالیف حق دغه ځای نه سرچینه اخیستې ده. په 14 پیړۍ کې بیا هم همدغه سانسور نور هم وده وکړه، ځکه چې مطبوعات وده وکړله. او د 14 لویي په وخت کې د فرانسې په حکومت کې 160 تنه دې ته ګمارل شوي وو چې آثار به لولي او د هغې اجازه به ورکوي. همدغه لویي چې په زمانه کې انقلاب راغی. او هغه کسان چې په دې وخت کې د سانسور قرباني شوي دي او ډېر مشهور دي، ولتیر دی، ژان ژاک روسو اثر هم سانسور شوی، همداسې د نورو ډېرو مشهور لیکوالانو او مفکرینو اثار سانسور شوي وو. په 19 پیړۍ کې بیا هم سانسور شته او دغه سانسور په فرانسه کې او په قاره اروپا کې د انګلستان په نسبت لږ کم دی. په انګلستان کې سانسور زیات نقش لري. کله چې پوستي خدمات ایجاد شول، نو بیا هم سره له دې چې د پوستي خدمات محرم وو،
مګر بیا هم د دې لپاره چې د دولت اسرار فاش نشي سانسور په دې برخه کې وو او د جنگ په وخت کې طبعا سانسور ډیر زیات اهمیت لري. زمونږ ټولنې ته چې راشو نو دلته د سانسور مفهوم طبعا د احتساب د مفهوم سره تړلی دی د څو پیړیو په اوږدو کې، خو بیا هم په د 20 پیړۍ په پیل کې کله چې مطبوعات دلته راغله، کله چې دلته نوي افکار راغلل، نو دلته هم د سانسور خبره مطرح شوله په مطبوعاتو کې او ډیر څه پرته د مقاماتو له اجازه نشو خپرېدلی. حتی په افغانستان کې خو د مطبعې درلودل هم د دولت انحصار وو، نو هر هغه څه چې خپرېدل هغه باید د حکومت تر څار لاندې خپاره شوی وي، یعنی مخکې له چاپ نه اثر سانسورېده او کله داسې هم کېدل چې اثر به چاپ هم شو، یعنی له لومړي سانسور نه به تیر شو او وروسته له هغې به مصادره شو چې دوه مهمې بیلګې چې یادېږي، یوه په 1938 کال کې د نور محمد ترکی د بنګ مسافري چې په پرلپسې بڼه په کابل مجله کې خپاره شوې هم وه، مګر کله چې د کتاب په بڼه خپاره شوله کتاب پس له چاپه مصادره شو او د تاریخي د قدرت رسیدو په تر مهاله پورې دا کتاب بندي وو. استاد منلی دغه کتاب ما شه یادېږي دا زموږ په کور کې و، همدغه د کابل چاپ د تاریخي د حکومت نه د خلقانو د حکومت نه د پخوا وخت چاپ، همدغه چاپ 200 نسخې خپور شو او دغه خپرېدو نه وروسته مصادره شو. همدغه راز د غبار افغانستان در مسیری تاریخ چې که اشتباه ونه کم په 1988 کال کې د چاپ راووته، چاپ شو. د افغانستان ډیرو مشهور لیکوالو په هغه تقریزونه هم ولیکل، یو څو نسخې په خبري هم شولې او پس له هغې نه مصادره شو. دغه سي مثالونه نور د سندرو په برخه کې شته چې ځینې سندرې وویل شولې، یو ور دوه ور خبري شولې او بیا مصادره شولې. نو دغه سانسور په افغانستان کې په ورو د پاچا په دوره کې، بیا وروسته داود خان په دوره کې او د هغې نه وروسته په دې نور دورو کې هم په دوامدار ډول باندې وجود درلودلی دی او ځینې وختونو کې ډېر شدید و. استاد منلی یو شکل سانسور دا چې مو ویل چې بعد له چاپه د یو شي بندول په افغانستان کې حتی تر اوسه پورې ما ځینې کتابونه لیدلي دي چې په ځینو کرښو بیا هغه داسې تور رنګ استعمال شوی چې هغه کرښې ونه لوستل شي. حتی د وروستي ځل لپاره مې البته دا دولتي سانسور نه و، یوې مؤسسې خپله سانسور کړی و. زه ورغلم یو عکس چاپ کړی و، بیا د عکس په سر باندې یو څوک ورته ناست و، داسې تور توش غوندې یو شی ورسره و، هغه عکس یې توره و چې طبعا د اداري مقاماتو به نه و خوښ. نو دغه یو جالب سانسور په افغانستان کې دا سانسور په ټوله دنیا کې شته، په ټوله دنیا کې شته دی. په افغانستان کې د دغه سانسور لومړی بیلګې فکر کوم چې د سراج الاخبار په ورځپاڼه کې وی چې هلته هم ځینې مسایل خپرېدل او کله چې د چاپ بره ووتل نو مقاماتو به خوښ نه شول، بیا په هغه باندې تور رنګ واهه او پس له هغې به اخبار خپرېده. او په تېرو لسیزو کې ځینې کتابونه مثلا د بهر نه راغلل چې په هغې کې همدا زموږ د خپل هیواد تولیدات میناتورونه وو، په دې میناتورونو کې د پیغمبرانو انځورونه ایستل شوي وو او د افغانستان سانسور په دغه انځورونو باندې رنګ وواهه. داسې مثالونه ډېر زیات دي او دا مثالونه په ټوله دنیا کې شته دي. د فلم په ساحه کې اوس هم په غرب کې مخکې له تولید نه سانسور شته، یعنی چې یو فلم چې راوځي باید چې اجازه واخلي. مخکې له تولید نه مطلب دا دی مخکې له دې چې فلم جوړ شي هغه آیډیا باید له هغه سره شریکه کړي د سانسور له ادارې سره. مخکې له دې چې فلم جوړ شي آیډیا باید شریکه کړي، سیناریو باید شریکه کړي او پس له هغې چې فلم جوړ شو تر ښودلو له مخه فلم باید دولتي مقامات وګوري او هغه طبقه بندي کړي. نو ځینې فلمونه دي چې بیخي نه راوځي، ځینې فلمونه دي چې بیا هغې دپاره وایي چې دا د 14 کلونو کم کسان نشي کتلی، ځینې فلمونه د 18 کلونو کم کسان نشي کتلی، ځینې فلمونو باندې حتی ځینې صحنې پټېږي. د سانسور په برخه کې یو بل شی چې جالب دی هغه د سانسور نه د تېښتې لارې دي چې دا هم په تاریخ کې ځینې ښه مثالونه لري. د فرانسې د انقلاب نه مخکې په فرانسه کې یو کتاب خپور شو چې د فرانسې د اشرافي قشر کړه وړی پکې تر انتقاد لاندې نیولي وو. دغه کتاب په دې بڼه خپور شو چې یو فارسي مسافر راځي پاریس ته او خپل د سترګو لیکلي حالات
بیرته فارس کې خپل یو دوست د مکتوب په شکل لیکي. د مونتسکیو کتاب د په نامه‌های ایرانی په نامه په ایران کې هم ترجمه شوی چاپ شوی دی. فارسی لیکونو په نامه باندې دا کتاب ډیر مشهور کتاب دی او د کتاب کې د فرانسې ټولنه تر ډیر سخت انتقاد لاندې نیول شوی، مګر دلته د کیسې بڼه ورکړل شوی د داسې یو کیسې بڼه چې هغه داسې یو څوک چې د فرانسې خلک ورته درناوی نه لري، هغه د فرانسې په باره کې نظریات اظهاروي، نو خلک هغه څوک چې د سانسور په برخه کې کار کوي دې ته تقریبا د استهزاء په شکل ګوري، نه د یو جدي اثر په شکل، او په دې خاطر دا اثر چاپیږي. یو بل مثال یې په 20مه پیړۍ کې د فرانسې یو مشهور شاعر پل ایلوار یو شعر ولیکه د دویمې جهاني جګړې په وخت کې چې په وخت کې المانانو فرانسې نیولې و او د فرانسې مطبوعات د المانانو په لاس کې وو. دا شعر چې ما په پښتو ژباړلی دی، په هغې کې شاعر په هر څه باندې د خپل محبوب نوم لیکي او د شعر وروستی مصرع یا وروستی 2 مصرع دا دي چې زه ستا د نومولو دپاره پیدا شوی یم ازادۍ. کله چې دا شعر د فرانسې یو مشهور اخبار ته ورکړ شو او هلته د سانسور کمیټې ته وړاندې شو، نو شاعر د پارشي باندې د محبوب نوم لیکي او شعر نسبتا وګدم دی، نو تقریبا 12 باندې د دې لوستي دی او نور بس کړی چې بس صحیح ده تیر دي شي. په داسې حال کې چې د شعر اصلي هدف په وروستي ټکي کې و او دغه شعر د الماني سانسور نه تیر شو. په افغانستان کې یعنی کله کله لیکونکي دا چلونه هم کوي، شکل بدلایي چې سانسور چی غلط کی، شکل بدلایي چې سانسور چی غلط کی. په افغانستان کې استاد الفت په ډیر مهارت سره دا کار کړی دی. د هغه غوره نثرونه او نور نثرونه چې د افغانستان په مطبوعاتو کې چاپ شوي دي اکثره داسې یو بڼه لري چې یا د یوې ادبي ټوټې یا د یوې کیسې یا د یو نیمه شعر په بڼه باندې ځینې مفاهیم وړاندې کوي او هغه داسې وړاندې کوي چې د هدف ټکی د مقصد ټکی د مطلب په آخر کې په یو جمله یا ورکی متعارضه جمله کې راځي. او یو بل چلم کوي، یو بل تخنیک نه هم کار اخلي، د ایهام له صنعت کار اخلي. یعنی یو کلمه چې 2 معنی لري. استاد الفت چې دا فکر کوم په د 20مه پیړۍ کې په پښتو ادب کې تر بل هر لیکونکي د ایهام له تخنیک ډېر استفاده کړې ده. کلمه یو معنی لري خو ورسره بل معنی هم لري او هغه بل معنی سیاسي، اجتماعي، انتقادي، عمیق اړخ لري. یعنی سره دا ویلی چې د سانسور مفکورې، د سانسور وجود، د سانسور ویری حتی د لیکوالو په سبکونو باندې اثر کړی دی. ځینې خلک وایي د حافظ په شعر کې ایهام ډیر دی، هغوی وایي چې حافظ یو قسم د سانسور لاندې دی او دی غواړي چې خپلې خبرې په 2 ژبو وکړي، هم محتسب ورباندې خوشحاله کړي، هم پاچا ورباندې خوشحاله کړي او هم راتلونکي نسلونه ورباندې خوشحاله کړي. غیر له طنز او غیر له ایهام دغه تمثیل سانسور سره ارتباط لري. یعنی خبره په 2 پړو کې کول، ظاهرا فرضاً د حیواناتو قصه یو شی بل شی، خو لاندې اجتماعي واقعیتونو ته اشاره وي. تمثیل هم په دې برخه کې لري، د واقعیاتو اړول هم په دې برخه کې اثر لري. مثلا په 1980 کلونو کې په افغانستان کې یو نسبی ازادي لیکوالو ته ورکړل شوله او ډیرو لیکوالو دغه نسبی ازادۍ نه استفاده وکړله. داسې آثار یې وپنځول چې هغه هم د حاکم رژیم غندنه وه، مګر په عین حال کې د حاکم رژیم د پروپاګند دستګاه لخوا هغه آثار چاپېدل. د بیلګې په توګه به د 2 کسانو نومونه واخلو، فکر کوم چې ډیر زیات دي، مګر زرین انځور په دې برخه کې ډیر ښه ځلېدلی دی او په دري ژبه کې سپوږمۍ زریاب په دې برخه کې ډیره ښه ځلېدلې ده. د سانسور مفهوم اوس د بیان د ازادۍ د مفهوم سره تړل شوی دی او د افغانستان په اساسي قانون کې مخکې له چاپه سانسور نشته، مخکې له خپراوي سانسور د افغانستان په اساسي قانون کې منع شوی دی. استاد منلای مخکې له دې چې په دې خبره وکړي، زه فکر کوم لوستونکو ته اوریدونکو ته د دې خبرې کول به بې ګټې نه وي چې سانسور له یوه نظره په 2 ډولونو ویشلی سو. ځینې سانسورونه مخکې تر چاپي، حتی په ځینو قوانینو کې همداسې لکه تاسو اشاره ورته وکړه، لکه په فرانسه او انګلستان کې 14مه پیړۍ کې چې سانسور شروع شو او په ځینو ملکونو کې سانسور وروسته له چاپه یې او دا وروسته له چاپه یې معمولا د دیموکراتو ټولنو سره ډېر تعلق لري چې ازادي پکې ډېره وي. نو افغانستان په قانون کې هم وروسته له چاپه، د افغانستان په قوانینو کې په اساسي قانون کې مخکې له چاپه سانسور لغوه اعلان شوی دی، مګر وروسته له چاپه سانسور کېدای شي چې د قوانینو په رڼا کې کله چې د هیواد اولیا منافع یا د نورو
اشخاص منافع په خطر کې وي تطبیق شي. استاد منلای د سانسور په حصہ کې باسونه کیږي، په مجموع کې خو ور په ور نظر دا سوي دی چې سانسور بے فائدې دی، خو کله کله به همدغه خبره چې تاسو اوس مخې وکړه د یو ملت عالی منافع اولیا منافع دا هم سته. کله کله یو اثر خپور سي د ملت قومونو په جنگ سره واچي، یو اثر خپور سي د ملت ډیر مهم معلومات افشا کی. یو کلمه یادی شي په پاکستان کې یو هندي ژورنالیست له پاکستانیانو نه د پاکستان د اټوم بم د جوړولو د پروګرام په حصہ کې معلومات ترلاسه کړل. مخکې تر دې چې پاکستان اټوم بم جوړ کړي ډیر لوی غوغا یې جوړ کړه، پاکستان د ډیر پریشانۍ پیدا کړې یا جنجال په دنیا کې جوړ کو. نو دا هم د ملک له منافع سره ارتباط او هغه د سادي خبره وای مصلحت آمیزه دروغ تر فتنه جوړونکو تر جنجال جوړونکو رښتیا ممکن بهتري. ځینې وخت خو د سانسور په دفاع کې دا خبرې کیږي، په مخالفت کې به یو بل خبره کیږي او هغه هم ډیره مهمه ده چې بيخي د سانسور نه وي. دوی وایي د سانسور په کوټه کې یو 15 کسان ناست دي، دا 15 کسان د یو ملت ټول ذوق ته ټول فکر ته څنګه لار ورکوي. که یو 20 میلیونی ملت یو 10 میلیونی ملت بهرحال ملتونه معمولا 2 میلیونی کسانی یا په لسګونو میلیونه خلک پکې، دا که صرف 2 کسه ځان دومره هوښیار غني چې د ملت ټولو افکارو ته لوري ورکي او لار ورته وټاکي، دا به خامخه هغه ملت په فکری لحاظ منجمد کی، هغه ملت په فکری لحاظ وچ کی، د انکشاف مخه به ونیسي. یعنی د سانسور د حکمت په حصہ کې د ګټې په حصہ کې د تاوان په حصہ کې همیشه دا دوه نظر دي چې ځینې وایي نه په ځینو برخو کې سانسور پکار ده او ځینې بیا وایي چې سانسور په هر حال ممکن ضرر ډیری تر ګټي. تاسو پکې کوم نظر منئ؟ سانسور لکه د هر وسیلې یو وسیله ده د ټولنې د تنظیم لپاره، لکه چاړه چې د انسان د ژوند لپاره یو وسیله ده. مګر که په چاړه باندې څوک خپل نس سری کوي هغه یو خبره ده، او که په چاړه باندې څوک د غوښې ټوټه بیلي هغه بل خبره ده. همدغه سانسور هم دی. کچېرې سانسور د ټولنې د نظم د ساتلو په خاطر ورسته له خبرېدلو نه تطبیق شي، دا یو ضرورت دی. مثلا یو څوک تا پورې یو افترا کوي، یو تهمت در پورې تړي، نو دا باید خپور نشي ځکه چې هم دروغ دي او هم تاسو ضرر رسوي او د دې کې د ټولنې خیر نشته. مګر ځین د شان دي چې پاره د ټولنې خیر هم وي، مګر سانسوري دولتي سانسوري مخه نیسي. دا تر ډیره حده ستاسو خبر اختیار ده چې کچېری تطبیق شي نو ټولنه د فکری تهجر خواته بیایي. مګر لنی کمرغه باید وایم چې عملاً انساني ټولنې ډېر وخیاري دي او دغه ډول سانسور نه تطبیقيږي. په دیموکراتو ټولنو کې نه تطبیقيږي، په د نورو کې خو همیشه تطبیق شوی ده. فرضاً په روسیا کې حتی د کمونیستو په وخت کې د ستالین په وخت کې حتی د ساينس په مقابل کې به سانسور ساينسي حقایق به منې کول چې نه دا خو د موږ له ایډیولوژي سره نه لګیږي. په استبدادي ټولنو کې هم افکارو نور لارې د بیان پیدا کړې دي. موږ مخکې څو مثالونه ورکړل. د حافظ مثال ورکړ چې هغه د سانسور په مقابل کې کوم تخنیکونه کارول. د استاد الفاظ مثالونه ورکړل، د الیوار مثال ورکړ. د سې ډېر مثالونه شته دي. حتی زموږ د پښتو لنډۍ د ټولنیز سانسور په مقابل کې د مبارزې ډېر جوت مثال دی او دلته د هغه تخنیک نه استفاده شوې ده چې د لیکوال یا د ویناوال هویت پکې ورکیږي او دا د ازادۍ د تامینولو لپاره هم یو لار ده. نو په روسیا کې تاسو مثال ورکړئ چې سانسور ډیر شدید او حتی په علمي اثارو باندې سانسور لګیده، مګر همدغه سانسور له برکته په روسیا کې د ټوکو ایجادولو دومره وده کړې و چې زه فکر کوم چې د نړۍ نیمایي ټوکې شاید چې په روسیا کې په دې وروستیو 80 کلونو کې جوړې شوې وي. علت همدغه دی چې هغوی د سانسور د اړولو لپاره یو بل وسیله استعمال کړه چې هغه د طنز او د تمسخر وسیله و. نو ټولنه همیشه د خپل ازادۍ ساتونکي دي او لارې ورته پیدا کوي. مګر دا یو حقیقت دی چې په هیڅ ټولنه کې سانسور د فکر د ودې مخه نشي نیولای. دا د قدرتمندانو یو خوب دی چې غواړي چې په هر څه باندې کنټرول ولري. دا کنټرول د ډېری لنډه مودې کنټرولي او بې فایدې کنټرولي. لبل لوري هغه اثر چې سانسور شي په یو ډول یا په بل ډول هغوی شهرت هم پیدا کولای شي. د مثال په توګه سلمان رشدي خپل کتاب شیطانی آیتونه چې ولیکل، په اوله کې دغه کتاب شاید چې په انګلستان کې 200 یا 300 تن لسته او هغوی هم تر اخره نه ولسته.
ځکه یو قسم پیچلی کتاب هم و پوهېدل هم پې سخته و. پیچلی کتاب و پوهېدل پې سخت و او د خاص هنري او فرهنګي ارزښت هم نه درلوده. مګر کله چې دغه کتاب په ضد باندې مظاهرې شروع شولې د خلکو پام یې دې کتاب ته راواړاوه او دا کتاب په میلیونونو نسخو خرڅ شو او په ټولو هیوادونو کې په لسګونو ژبو وژباړل شو. د مظاهرو به اثر کړی و که په 1990 کې چې د ایران د انقلاب مشر خمیني و فتوا صادره کړه د اعدام یغه ډیر اثر وکړو؟ دواړه خبرې وي، خو هر څه چې یعنی د سانسور یو تمایل و چې دغه کتاب چې شاید د کتابونو په بازار کې بیخي ورک شوی وي نن د یو مطرح کتاب په شکل په ټوله نړۍ کې یادېږي. نو د سانسور یو نقص چې هغه څوک چې سانسور وضع کوي د هغوی په ضد تمامیږي دغه هم دی. یا مثلا د غبار افغانستان در مسیر تاریخ شاید 200 نسخې د مطبعې نه راوتلې وو، مګر همدغه 200 نسخې دومره مشهورې شوې وي چې محتوا چاته معلومه نه و، مګر دا خبره هر چا کوله چې د افغانستان پاچاهي حکومت د واقعیتونو د پټولو هڅه کوي. نو دغه سانسور د حکومت ته د ګټې په ځای تاوان زیات ورساوه. په دې اوسنۍ زمانه کې چې موږ د انټرنیټ زمانه ورته وایو، په رسنیو کې یو لوی انقلاب راغلی دی. اوس ټوله دنیا چې ده سره وصل شوې ده د انټرنیټ په ذریعه. زه همدا اوس کولی شم چې په کاناډا کې یو څوک یو څه لیکي پې خبر سمه، نه پیژم په روسیه کې لیکي په خبر سم، په عربستان کې لیکي په خبر سم، او زه خپل د انټرنیټ لارې څه لیکم او خبروم هیڅوک مې مخه نه سنیولای. په دغه زمانه کې د سانسور ماهیت تاسو څنګه غنئ؟ ضرورت آینده څنګه غنئ؟ په دغه زمانه کې د سانسور ضرورت هماغه پخوانی ضرورت دی، د افکارو د خپرېدلو مخنیوي، مګر عملاً کار لږ ستونزمن دی. هغه هیوادونه چې په انټرنیټ باندې سانسور لګوي لکه چین او ایران، په دغه هیوادونو کې هم دغه سانسور دومره نه دی چې د ټولو هغو مفکورو چې د رژیم په ګټه نه دي یا رژیم د سانسورولو هیله لري هغه تطبیق کړی شي. استاد منلی دغه 40 کاله پخوا د تیر هفته مې ولوستل وای انټرنیټ 40 کلن شو. 40 کاله پخوا چې د انټرنیټ بیخي ونه و، د تصور هم موجود نه و. زه فکر کوم یو دولت کولای شي چې د ټولنې د منځ په افکارو کنټرول ولګي. کتاب خو به طبعا په سرحد کې به مخه نیسي، د مخالف کتاب په وطن کې به چاپی نه، او رادیو او تلویزیون هغه به هم اخلال پکې پیښاو. دا هم عملاً کېدو. لیکن په اوسنۍ زمانه کې چې انټرنیټ ته یو څوک په خپل کور کې ناسته یو داسې وسیله ورسره ده وړه چې له ټولې دنیا سره ارتباط لري او دی هم له ټولې دنیا سره ارتباط لرلی شي. آیا په دې زمانه کې د سانسور کولو ورځ په ورځ بې فایدې کېږي نه؟ زه غواړم یو بل څه هم ووایم. افغاني ټولنه هم خپل ارزښتونه لري. که افغانستان ته راسو، ځینې په تاریخي لحاظ ځینې کسان لري چې باید احترام ورته وکړي. ټولنه یا په ټولنه کې ورته احترام موجود دی، یا یو ته څه ویل په ځینو خلکو یا په ډیرو خلکو بده لګیږي. کله کله زه د افغانستان په فرهنګي حلقو کې وینم چې واکس العمل ایجادېږي چې پلاني ولي پلاني ته داسې ویلي دي، خو په تاریخي لحاظ مهم سړی دی په دې وطن کې. لیکن ځینې نور کسان وایي چې د انټرنیټ په زمانه کې دغسې خواشینۍ څرګندول، دغسې سانسور هڅه کول، ارزو کول د سانسور، دا عملاً بې فایدې ده. اوس 40 کاله پخوا زمانه نه ده، اوس بله زمانه ده. آیا واقعاً په زمانه کې د انټرنیټ له جهته دومره عظیم تغییر راغلی دی؟ انټرنیټ او په مجموع کې د معلومات ټکنالوژي د 21 پیړۍ ستر انقلاب دی، هم د تخنیکی لحاظه او هم د فکری لحاظه. مګر سره له دې هم په انټرنیټ کې هغه ازادي چې انټرنیټ ورکړی ده تر ډیره حده د لاوبالۍ تر حد رسیدلې ده، او په دغه ځای کې یو څه محدودیتونه په انټرنیټ باندې په نړۍ کې لګول کیږي. مثلا هغه عکسونه چې کېدای شي د ماشومانو هویت ته او د ماشومانو عفت ته ضرر ورسوي، په ټوله نړۍ کې په هغې باندې بندیز لګېدلی دی. په ځینو هیوادونو کې لکه چین او ایران چې ما مثال ورکړ په سیاسي مطالبو باندې بندیز لګېږي، او دولتونه کوشش کوي چې دا تر یو حده کنټرول کړي. دا کنټرول مطلق کنټرول نه دی، ځکه چې انټرنیټ اساس هم دا دی چې د جال بڼه لري، او د جال د یوې غوټې نه د بلې غوټې ته د رسېدلو په زرګونو لارې وي. ټولې لارې نشي بندېدلی، مګر هغه عمده لارې چې اکثره خلک د هغې لارو نه استفاده کوي هغه بندېدلی شي. دا کنټرول سل په سلو کې نه دی، مګر شته. استاد منلی بیا هم همدا خبره کوم، یعنی د انټرنیټ په زمانه کې یو حکومت ته، د سانسور ادارې ته، یا عادي افرادو د یوې ټولنې آیا په کار نه دی چې نسبت پخوا ته
د خپل ارزښتونو په مقابل کې او د خپل ارزوګانو په مقابل کې، د خپل فکرونو په مقابل کې لا ډېره حوصله وکړي، د مخالفو خبرو د اوریدلو او تحمل کولو ضرورت لا زیات شوی نه دی، ځکه چې مخه نه نیول کېږي. یو باران د معلوماتو را روان دی، نو په دې کې که سړی د 50 کاله پخوا غوندې ټینګي چې نه دا خبره خو د ما خوښه نه ده او دا خو بده خبره ده، دا آیا یو قسم خپل وخت او خپل انرژي ضایع کول نه دي؟ دا بالکل خپل انرژي ضایع کول دي، مګر په اوسنۍ زمانه کې هم ځینې داسې مسایل شته دي چې هغه ټولنیز نظم ته ضرر رسوي. د بیلګې په توګه موږ د ماشومانو فحشا یادولی شو. د دغه شیانو عکسونه هم د دغه بازار د تودولو لپاره یو مهمه وسیله ده. نو په ټوله نړۍ کې د ملګرو ملتونو د یو منشور په اساس په دغه مواد باندې بندیز لګیدلی دی، که څوک خپاره کړي هغه ته جزا ورکول کیږي. او استاد منلی، آیا دا خو ویلی سو چې د انټرنیټ په زمانه کې د سانسور پولي شاته راغلي دي؟ زه به ستاسو د خبرې نه لږ پورته لاړ شم. د انټرنیټ په زمانه کې د سانسور پولي ړنګېدلي دي، مګر د ټولنو اولیا منافع چې موږ مخکې ورته اشاره وکړله دا تقاضا کوي چې په دغه ړنګېدلو پولو کې ځینې ټاپوګان جوړ شي. دغه ټاپوګان به ډېر محدود وي، د ګوتو په شمار به وي، مګر باید وي او وجود باید ولري. د سانسور یو بل ټکی چې ډېر مهم دی، هغه که څه هم سانسور وجود ونه لري، انسانان په خپله، لیکونکي په خپله، د فکر تولیدونکي په خپله خپل ځان ته محدودیتونه ټاکي. دا محدودیتونه کېدای شي چې مذهبي اساس ولري. زما په فکر کې یو څه ګرځي، مګر زه په دې پوهیږم چې دغه څه چې زما په فکر کې ګرځي زما د مذهبي عقایدو سره په ټکر کې دي، نو د بیان هڅه یې نه کوم، خپل فکر په خپله بندوم. همدغه راز په ټولو ټولنو کې، حتی په ډېرو دیموکراتیکي ټولنو کې، مطبوعات د یو چا په لاس کې د یو چا مال دی. هغه ژورنالیست چې دغه مطبوعات دپاره کار کوي کېدای شي چې دې وویریږي چې هغه مطالب چې زه خپروم د رسنۍ د خاوند خوښ نه شي، نو هغه هم په ځان باندې یو ډول بندیز لګوي چې دې ته سلف سنسرشپ یا د ځان سانسورول وایي. نو په دې حساب د ځان سانسورول یو مثبت اړخ لري، یو منفي. مثبت اړخ دا بللی سو چې انسان په حقیقت کې خپل وجدان قاضي کوي. کله کله سړی فرصت هم لري، دا چانس هم لري، د تیښتې لاره هم لري، خو بیا هم فکر کوي چې نه، وجدان مې په دې راضي نه دی، دا ولې کم. دا هم د ځان سانسور. خو دا چې سړی ویره لري او د ویرې په نتیجه کې ډیر حقایق پټ ساتي. ځینې کره کتونکي وایي خوشحال خان زړور سړی و، د زړه خبرې ټولې وکړې، نو پښتو ادب ته تر بل هر شاعر ډیر څه ورکړل، او دا د چون په ځان سانسور نه ولګولی، نو دغه ګټه یې وکړه. خوشحال یو علت هم دا کېدای شي، خو هغو شاعرانو چې په ځان سانسور ولګاو لږ څه یې ټولنې ته ورکړل، لږ ګټه یې ورسېده. دغسې څه ویل غواړئ؟ هدف دا دی چې د ځان سانسورول یا خپل وجدان قاضي کول دي چې دا مثبت اړخ دی، یا خپل وجدان راضي کول دي چې دا نیمه مثبت حالت دی، او یا خپل وجدان غولول دي چې دا هغه منفي حالت دی. زمونږ په ټولنه کې زمونږ ځینې ژورنالیستان دې ته اړ کېږي چې د خپل ژوند د ساتلو په خاطر ځینې خبرې ونه کړي. نو د ځان سانسورول که چیرې د شخص په خپل اراده او د شخص د خپل وجدان د قاضي کولو یا د راضي کولو په خاطر کیږي، هغه سره کوم ستونزه نشته. مګر که چیرې څوک د ځان سانسورولو د لارې خپل وجدان وغولي یا حتی په خپل وجدان پخې کیږي، نو دا طبعا د ټولنې د فکر د ودې سره په تضاد کې خبره ده. استاد منلی، دغه د ځان د سانسور په ارتباط باندې یو خبره کول غواړم. طبعا هره خپرونه، هره رسنۍ، که هغه اخبار دی، که هغه رادیو ده، که هغه تلویزیون دی، د یوې ادارې له لارې خپریږي. هغه اداره یو مشر لري، دغه نور چې دغه کتاب برابروي، د مضمون برابروي، د مقاله برابروي. دوی ډېر ځله د افغانستان غوندې ټولنو کې چې استبداد په پیړیو ریښه لري، شرقي استبداد اصطلاح مشهوره ده، په دغسې ټولنو کې دوی فکر کوي چې که دغسې وکړم نو ممکن عامر خفه سي، ممکن عامر هیڅ وخت خفه نه سي، ممکن عامر هیڅ وخت هغه متن ونه لولي، ممکن عامر په هغه شکل چې د په زړه کې تېرېږي په خوشحاله هم سي. خدای له ځان سره هم دغه تصور کوي، دی غواړي ځان د عامر په قالب کې واچوي. دغه شی چې ده ام په فکری لحاظ باندې دا متن کمزوری کی، ام له حقیقت سره رابطه کم کی، ام پکې صمیمیت کم کی، او که هنري اثر ممکن ښکلا ته هم ډیره لوی ضربه ورسوي. نو د ځان سانسور ادي اقل په افغاني مطبوعاتو کې، په افغاني رسنیو کې دغه جنجال هم پیدا کړی دی.
د قوانینو په روح کې ویل کېږي چې د دې لپاره چې د یو ټولنې بنسټ کې خودل شي هر انسان تر یو حد خپل ازادي سلبي او د ازادي ټولنې ته ورکړي. دا د ټولنې اساس دی، مګر دغه ازادي د سلب لپاره باید موږ معیارونه ولرو. تر کومه حد د ټولنې او د نظام جوړښت زموږ د ازادي په قربانولو باندې ارزي. په افغانستان کې که څه هم دولتي سانسور نشته او تر ډیره حد سانسور په ځان باندې سانسور دی، مګر زموږ ژورنالیستان، زموږ لیکوالان، زموږ هنرمندان باید په دې خبره باندې ډیر جدي غور وکړي چې هغه ځای کې چې ځان سانسوروم دا د هغه درې کټګوري چې موږ وټاکلي کوم یو پورې ارتباط لري. آیا زما وجدان دلته قاضي دی او ماته حکم کړی چې دا کار مکوه؟ آیا په دغه سانسور باندې زه په یو ډول باندې خپل وجدان راضي کوم او که آیا دغه څه چې زه کوم د ویرې لامل د سر ساتلو په خاطر د عصري او تامي په خاطر زه خپل وجدان غولوم؟ نو دلته باید دغه ترمنځ فرق وشي چې هغه څه چې د سر د ساتلو په خاطر کیږي هغه ته باید درناوی وشي، که څه هم مقابله باید ورسره وشي، او هغه څه چې د عصري او تامي په خاطر کیږي هغه په هر